زما محترمو د کور نه اخلاق شروع کړئ، د خپلې بیبي سره اخلاق شروع کړئ، د خپلو بچو سره د اخلاق مظاهره وکړئ، د دې دپاره چې دا ښکلي صفات ستاسو په بچو کې هم راشي. بچي د تا نه تربیت اخلي، تا ته ګوري چې تا په کور کې د خپلې بیبي سره څنګه رهن چهن وکړه او د خپلې بیبي سره د کومه رویه استعماله کړه. همدا بچی ستا غټېږي، سبا به دا هم دقه شانتې د خپلې بیبي سره رویه استعمالوي. چې تا خپلې بیبي سره ښایسته الفاظ، ښایسته اخلاق په ښایسته طریقه باندې رهن سهن کوو، چې دا بچی ستا غټ شي، دا به د تا نه متاثره نه وي، بیا دا به د خپلې بیبي سره دقه شانتې ښایسته اخلاقو کې خبرې نه کوي. ولې به نه کوي؟ راځئ چې د کور نه اخلاق شروع. ډېر خلک به داسې چې بهرني خلک خو ترې ډېر متاثره خو خپل ملګري ترې متنفره. اخلاق د کور نه شروع کړئ، دا بناوټي او ریاکاري اخلاقو نه ځان وساتئ. ډېر خلک په دې معاشره کې خو یو د اخلاقو کمی بې انتها ډېر دی، او که میلاویږي هم هغه بناوټي اخلاق په موږ او تاسو کې دي چې د خلکو د وجې نه هم ځان ښایسته اخلاقو خاوند جوړ کړي. نه، خوند خو هم دا کوي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق هم ده. که زما د اخلاقو په باره کې څوک زما نه معلومات کول غواړي، نو زه خو به ځان ته ډېر اخلاقي ویم. زما ملګري هغوی نه تپوس وکړه چې زه څنګه د اخلاقو خاوند یم. که یو سړی زما د اخلاقو په باره کې معلومات کول غواړي، دا نه چې د بلې علاقې د کس نه تپوس وکړي، زما د کور د افرادو نه تپوس وکړه، زما د اخلاقو په باره کې به تا ته ووایي. که هغوی زما د اخلاقو صفت بیان کړ، نو زه حسن خلق والی یم، زه اخلاقي یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې د عایشې رضی الله تعالی عنها نه یو صحابي تپوس وکړ چې د الله د رسول اخلاق مبارک څنګه و. عایشه رضی الله تعالی عنها هغه صحابي ته وایي: الست تقرأ القرآن؟ قرآن نه لولې؟ قرآن وې که نه وې؟ د قرآن تلاوت کې که نه کې؟ وایي ولې نه لولم؟ قرآن خو زه تلاوت کوم، د قرآن درسونه اورم، قرآن ته کښېنم، ما ته پته د قرآن تلاوت کوم. وایي کان خلقه القرآن. نو چې دا کوم قرآن ته لولې او دې ته ناست یې او تلاوت کې، بس دا ټول قرآن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. په دې کې علما یو نقطه لیکي: دې صحابي د الله د رسول د ملګرو نه تپوس ونه کړ، د نږدې افرادو نه د نور نه تپوس ونه کړ، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي نه یې تپوس وکړ، عایشې رضی الله تعالی عنها. څه مو خیال دی که زموږ د بیبیانو نه څوک ته موږ د اخلاقو په باره کې تپوس وکړي، نو څه به وایي؟ سر به ټکوي که نه به ټکوي؟ زما محترمو، راځه حقیقي اخلاق ځان کې پیدا کړو، ښایسته صفات په ځان کې پیدا کړو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله چې د الله په رسول کې دا د اخلاقو صفت دومره د کمال موجود، دومره ښایسته اخلاق یو چې خپل ملګري خو لا لرې خبره د غیر مسلمو سره به اخلاق استعمالول.